Hello and welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, we'll learn kinds of verbs in English. ملګرو د نن په درس کې به په انګلیسي ژبه کې د فعل ډولونه زده کړو. Verbs are divided into two kinds in English. فعلونه په انګلیسي ژبه کې په دوه ډول باندې ویشل شوي دي. Transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verb is a verb which needs an object in a sentence. متعدی فعل هغه فعل ته ویل کېږي چې په یو جمله کې مفعول ته ضرورت لري. یعنی که چیرې په جمله کې transitive verb وي یعنی transitive یا متعدی فعل وي او object ونه لري نو د هغه جملې څخه موږ معنا نسو اخیستلی. مثلا که چیرې زه ووایم I cut زه پرې کوم. څه شي پرې کوم؟ معلومه نه ده زه څه شي پرې کوم. حتمي باید ووایم چې زه څه شي پرې کوم. لاس پرې کوم، یو بل شی پرې کوم. څه شي پرې کوم؟ حتما باید معلوم کړو چې موږ څه شی پرې کوو. I cut زه پرې کوم. په دا باندې موږ یوازې مطلب نسو اخیستلی نو دلته مفعول یا object ته ضرورت شته. I cut a cake زه کیک پرې کوم. مثلا که یو څوک تاسو ته ووایي I make زه جوړوم نو څه شي جوړوې؟ موږ ته معلومه نه ده چې څه شي جوړوي. I make دا make خپله transitive verb دی یا متعدی فعل دی ځکه object ته ضرورت لري. که چیرې څوک وایي I make زه جوړوم نو موږ ته معلومه نه ده دی څه شي جوړوي. دی باید موږ ته توضیح راکړي. object باید ورسره وي، مفعول باید ورسره وي. نو I make a cake زه کیک جوړوم نو حتمي باید object ورسره وي. بې له object موږ مفهوم معنا نسو ځینې اخیستلی. بل مثال I seal زه خرڅوم. څه شي خرڅوي؟ معلومه نه ده چې څه شي خرڅوي. باید object ورسره وي. I seal my car زه خپل موټر خرڅوم. نو دلته کله چې object ورکړو بیا صحیح کېږي. نو transitive verb هغه فعلونه دي چې object ته ضرورت لري. بې له object موږ معنا نسو ځینې اخیستلی. wear catch break seal use build cut او داسې نور دا ته transitive verbونه وایي. Intransitive verb is a verb which doesn't need an object in a sentence. لازمي فعل هغه فعل ته ویل کېږي چې په جمله کې مفعول ته ضرورت نه لري. دا بیا transitive verb برعکس دی. هغه object ته ضرورت درلودل دا بیا object ته ضرورت نه لري. بې له object موږ پوهیږو چې مقصد یا معنا یې څه ده یا په دا جمله کې څه مفهوم دی. مثلا she did دا مړه سوه. بله خبره ختمه سو. نور object ته ضرورت نسته چې دا مړه سوه موږ پوهیږو مړه سو. نو we walk موږ قدم وهو. ګوره walk فعل object ته اوس ضرورت نسته. پوهیږو چې قدم وهو. نور توضیحات هم ضرورت نسته. they run دوی ځغلي. they smile دوی خاندي. نور object ته ضرورت نسته. بې له object موږ د جملې په معنا مفهوم باندې پوهیږو. نو دا intransitive verb دی. که چیرې تاسې په یو ډکشنري کې د یو لغات پلټنه کوئ لکه څرنګه چې noun pronoun verb adverb دپاره مخفف لنډیز توري n p او همدارنګه adjective adj داسې لنډیز لیکلی وي د transitive او intransitive وربونه دپاره هم v.i یعنی intransitive v.t یعنی transitive. که چیرې لغات تر څنګ دا لنډیزونه ولیدل پوه سوئ چې transitive او intransitive وربونو څخه مقصد دی. که چیرې اوس مو transitive او intransitive وربونه زده کړل په راتلونکي درسونو کې کله چې passive او active voice ته ورسېږو هلته به کوم مشکل ورسره ونه لري ځکه په هغه درسونو کې transitive او intransitive وربونه هم راځي. Verbs are also divided into two classes according to the manner they form the past tense from the present tense. They are called regular verbs and irregular verbs. لغتونه د حالت ورکولو له مخې په دوو صنفونو باندې ویشل شوي دي. regular verbs باقاعده افعال او irregular verbs بېقاعده افعال. یعنی لکه څنګه چې یو فعل دوهم او درېهم حالت اخلي د هغه مخې په دوو صنفونو باندې ویشل شوي دي. regular verbs if a verb forms its past and past participle by adding d or ed is called regular verbs. باقاعده فعلونه هغه فعلونه ته ویل کېږي کوم چې د d او ed په ور اضافه کولو سره دوهم او درېیم حالت ته اړوو. Irregular verbs are the verbs which does not have any rule to form them into past and past participle. بېقاعده افعال یا بېقانونه افعال هغه فعلونه دی کوم چې دوهم او درېیم حالت اړولو لپاره کوم خاص قانون نه لري. ملګرو د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره تاسې باید د انګلیسي ژبې د فعلونو دوهم او درېیم حالت هم زده وي چې د هغه دپاره ما درس جوړ کړی regular verbs یا باقاعده افعال څنګه موږ کولی سو یو فعل دوهم او درېیم حالت ته واړو. د هغه دپاره ما درس جوړ کړی دی چې ed
او ډي په اضافه کولو باندې کم لغتونو آی ای ډي ور اضافه کیږي دغه لپاره ما مکمل درس جوړ کړی کولای شئ په پلی لیست کې وګورئ د ګرامر په پلی لیست کې او همدارنګه irregular verbs چې اوس مو وویل دا بې قاعده فعلونه دي چې کوم قانون نه لري چې موږ ای ډي یا ډي ور اضافه کړو چې دوهم او دریم حالت ته واوړي د هغه دپاره هغه څو لغتونه دي چې موږ باید هغه حتما په یاد زده کړو د هغه دپاره مې درس جوړ کړی دی هغه ټول لغتونه مې په درس کې بیان کړي دي د جملو سره هغه هم د ګرامر په پلی لیست کې کتلی سئ ملګرو که چیرې تاسو غواړئ د انګلیسي ژبه ګرامر د صفر څخه تر سله پورې او همداسې نور د انګلیسي پورې مربوط درسونه زده کړئ نو په دا چینل کې راسره یوځای سئ سبسکرایب بټن ووهئ او همدارنګه زنګوله هم په آل باندې کښېږدئ کله چې موږ نوی ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي تر اوسه پورې موږ د انګلیسي ژبې ټول زمانې پارټ اف سپیچ او داسې نور درسونه زده کړي دي او په همدې ترتیب زموږ درسونه به ادامه ولري د ویډیو لایک مو هیر نسئ تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to